سلام ستړي مشئ. د پاکستان د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر او پیژندل شوي پښتون سیاستوال محسن داور نن د فبروري پر 10 هغه مهال په ډزو ټپي شو چې په میرامشاه کې د پوځي چاونۍ مخې ته احتجاجي غونډې ته وینا کوله. نوموړي د فبروري 8 نیټې ټاکنو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستاني مرکز پارلمان ته کاندید دی. د پاکستان د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکښ غړي رحیم داور تر پیښې وروسته د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې د ګوند مشر محسن داور او نورو غړو غوښتل چې د شمالي وزیرستان د پوځیانو د مشر دفتر ته ورشي او له هغه د ټاکنو د پایلو د اعلان غوښتنه وکړي، خو د نوموړي په وینا پوځیانو هغه ته د دننه ورتګ اجازه ورنه کړه. د رحیم داور په وینا وروسته هغوی د پوځي مشر د دفتر مخې ته چې په پوځي چاونۍ کې دننه دی احتجاجي غونډه پیل کړه او کله چې محسن داور وینا پیل کړه نو ناتاره ډزې ورباندې وشوې. رحیم داور زیاتوي چې د ډزو په پایله کې د هغو یو ملګری وژل شوی او د ملي جمهوریت غورځنګ د شمالي وزیرستان د مشر په ګډون د ګوند 15 غړي ژوبل شوي دي. نور راپورونه بیا ښایي چې په دې پیښه کې پر محسن داور سربیره د هغه 8 پلویان ټپیان شوي دي. د داور د ګوند پلویانو پر ټولنیزو رسنیو نوموړي عکسونه خپاره کړي چې هغه په ټپي حالات کې پروت ښکاري، وینې ورڅخه بهیږي. د محسن داور په ګډون ټول ژوبل شوي کسان د درملنې لپاره د میرامشاه روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو په وینا د دواړو روغتیایي حالات له خطره بهر دی. د پاکستان د ملي جمهوریت غورځنګ ویاندې بشرا ګوهر د پیښو د پرلټنو او د برید د عاملونو د سزا غوښتنه کړې ده. پر دې سربیره د بشري حقوقو فعالانو او سیاستوالو پر محسن داور د برید غندنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين پر ایکس لیکلي چې د دې پیښې خلاف له محسن داور او د هغې له ګوند سره ولاړ دی. محسن داور تر ژوبلېدو وړاندې پر ایکس لیکلي ول چې د ټاکنیز کمیسیون لخوا ګمارل شوي چارواکي د ټاکنو په پایله کې له درغلۍ کار اخلي او سربیره پر دې چې نوموړی هلته تر ټولو زیاتې رایې اخیستې دي پایلې نه اعلانوي. د پاکستان د پولیسو او پوځ خبرګون په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پولیسو سرچینو تایید کړي چې محسن داور د پولیسو په ډزو ټپي شوی دی. د پولیسو چارواکو له قوله په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له ملتیا مو مننه.